ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د مزار شریف د ښاري ماستر پلان د پلي کېدو له پیل او د روضې مبارک شاوخوا سیمو د عصري کېدو له پروګرام څخه هرکلی کوي او دای د بنسټیزو زیربناو د پراختیا او د ښاري خدمتونو د ښه والي لپاره یو مهم ګام څرګندوي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې غاړی اسمت الله اسحاقزی وایي چې د دې طرحې پلي کېدل کولی شي د اقتصادي ودې د نورو پانګونو د جذب او د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د غوره فرصتونو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. خوب است که ماستر پلان جدید شاروالی عملی شود، جای جدید جور شود، سهولت دار، مثلا از نگاه پارکینگ، از نگاه سهولت های بهداشتی دیگه که داره یا مثلا سهولت های به معیارات جور شود. یعنی همین مارکت ها 52 مارکت است، باور کنین مارکت هایی است که از ترس آدم در اونجا شیشته نمیتونه که حال چپه نشه زر ما. په همدې حال کې د مزار شریف د ښاري پراختیا اتحادیې مسؤل محمد وایز هم د دې اقدام هرکلی کړی او دای د ښار د اوسیدونکو او ملي پانګوالو لپاره یو مثبت او هیله بښونکی ګام کوي. هغه همداراز وایي چې د دا ډول پروژو پلي کول کولی شي د مزار شریف ښاري بڼه بدله کړي او د سوداګرۍ او د خلکو د ژوند لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کړي. اتاق‌های هستی و تجارتخانه و این چیزا جور میشه بخیر. این که به نفع مردم است، به نفع شرکت است، به نفع سهامدار است. این کار خوب است. ما مایحت‌های مدیره خود میخواهیم کتش مشوره میکنیم. 52 آپارتمان در شهر مزار شریف یعنی قریب تخریب شود. ما به این خوش هستیم، آماده هستیم از اینکه یک شرکت ما یک شرکت سهامی است. تمامی در 550 نفر در این شریک است. با در پلی ما بانک ملی شریک ما 42% بانک شریک است. و ما در خوش هستیم که عواید ما بالا بره، سهامدارا از یک نفع بره. د یادونې وړ ده چې د دې طرحې پلي کېدل نه یوازې د ښار د بڼې په ښه کولو کې مرسته کوي بلکې په اوږدمهاله کې به د بلخ ولایت د دوامدارې پراختیا او د ښاري خدمتونو د کچې د لوړولو له مهمو پروژو څخه هم وبلل سي. د بلخ ولایت د غرختونکو د پسرلنۍ لومړنی تمریني پروګرام د دې ولایت د غرختونکو فدراسیون د البرز ټیم د غړو په ګډون په بریالیتوب سره ترسره شو. نور جزئیات په راپور کې. په دې پروګرام کې 14 تنه غرختونکي د رضا رضایي په مشرۍ چې د بلخ د غرختونکو فدراسیون تخنیکي او مسلکي مرستیال دی وتوانېدل چې د 1650 مترو په لوړوالي د البرز غره څوکې ته په بریالیتوب سره وخیږي. دغه پروګرام د بدني روزنې او سپورت ریاست د اولمپیک ملي کمیټې او د بلخ د غرختنې فدراسیون په همغږۍ جوړ شوی و. د دې پروګرام تنظیمونکو ویل چې د دغه تمرین موخه د ورزشکارانو د جسمي او روحي وړتیاو لوړول، د غرختونکو د تخنیکي چمتووالي پیاوړتیا او په بلخ ولایت کې د غرختنې ورزش دودول دي. په همدې حال کې د افغانستان د غرختونکو ملي فدراسیون ولایتي مرستیال او د بلخ د غرختونکو فدراسیون رئیس مومن سروري د دې پروګرام له بریالي ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او د ورته ورزشي فعالیتونو پر دوام یې ټینګار وکړ. دغه تمریني ختنه په یو دوستانه فضا کې د غرختنې د خوندیتوب ټولو اصولو ته په پام سره ترسره شوه او ګډونوالو وکولی شول چې د یو منظمې او هدفمندې ډلهییزې برنامې ارزښتناکه تجربه ترلاسه کړي. ویل کېږي چې د بلخ د غرختونکو فدراسیون پلان لري چې د روان کال په اوږدو کې ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي څو د ورزشکارانو چمتووالی لوړ او د ځوانانو ترمنځ د ورزش کلتور لا پراخ شي. د بلخ ولایت د شورتېپې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د کوروش سیمه ییزې سیالۍ د ورزشکارانو په پراخ ګډون او د خلکو په تود هرکلي سره ترسره شوې. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ په دالی کلي کې د کورش سیالۍ د ګڼ شمېر ورزشکارانو او د سیمې د خلکو د پراخ ګډون په ترڅ کې په شاندار ډول ترسره شوې. د مسؤلینو په وینا د دغو سیالیو اساسي موخه د ځایي دودیزو لوبو وده او پراختیا بلل شوې ده. د سیالۍ د کورش فدراسیون د استازولۍ له لورې د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت جوړ شوی وي. په دې سیالیو کې د شورتپې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا کلیو څخه 90 تنو ورزشکارانو ګډون کړی وو. د سیالیو په ترڅ کې ورزشکارانو په یوه دوستانه فضا کې له یو بل سره سیالۍ وکړې چې په پایله کې 15 سیالۍ په مساوي ډول پای ته ورسېدې او 13 تنو نورو ورزشکارانو وشو کولی د خپلو سیالانو په ماتولو سره د اتلولۍ مقامونه خپل کړي. د یادو سیالیو موخه د کورش په د دودیزو ورزشونو پیاوړتیا، د ځوانانو ترمنځ د ورزشي روحیې لوړول او د شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د سالم تفریح زمینه برابرول ښودل شوې ده. د یادونې وړ ده چې کورش ورزش د سیمې د خلکو له مشهورو دودیزو ورزشونو څخه شمیرل کیږي چې د سیمهیز کلتور په ساتنه او ټولنیز یووالي کې مهم رول لري. د دې ډول سیالیو ترسره کیدل کولی شي ورزشي استعدادونه رابرسیره او ځوانان سالمو فعالیتونو ته وهڅوي. د بلخ ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا ملا پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.